که اکثر لزم دا مشران دا خبره کوي که نه وایي دې نیر کې او دې باړه کې پخوا به پی پي سیز و که څلورنیز به وایي دا به چې درنه لړه شو دا به په دې کې ښکارېدو به دا به د میانو هم ډکې وي خلکو به پکې لامبل هم وي ښه نو دا نن سبا د دې اوبو څه حالات دی د دې باره کې څه وایي د دې حالات دا دی چې ډېر زیات خراب شوی ټولې د ویڼو اوبه ورته راځي او بس ګنده وي نو دا ویڼه پخوا نه وي السلام علیکم ستړي مشئ په خیر راغلی دوستانو منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم دا وخت راغلی وم باړې غاړې ته دلته څه کار پسې راغلی وم واپسي کې مې دلته داسې کنډیشن صحیح کړل چې ما یې په دې باندې یو څو خبرې ته سره کول ډېر زیات ضروري دي نو هغه چې دی بالکل دا ګندونه ما صحیح کړلو بل اکثر لمونږ په کلي کې د شپې چې دی مشرانو سره کینو نو هغې نه مونږ ډېرې خبرې واورو داسې نوې خبرې نوې مخکې تېرې شوي دي خو مونږ ته عجیبه لګي ځکه اوس او هغه وخت کې چې دی ډېر زیات فرق ډېر زیات غټ تضاد مونږ ته ښکاري د هغې ریزن د وجې چې دی مونږ ته ډېر زیات فرق ښکاري او خبرو باندې چې دی مونږ حیرانتیا ظاهره کړو نو د مشرانو یو خبره دام ده چې وایي په دې اوبو کې به چې کله مونږ نه څلورنیز او داسې د هغه وخت کومه روپۍ وه هغه به مونږ نه لړه شوله او زموږ په کلي باندې یو نیر تېر شوی په هغه اوبو کې نو وایي دا به چې دی ازاده ښکارېدله بالکل دا د ټولو مشرانو وینا ده دا هغوی مونږ ته ویلي دي او وایي چې دې کې به مطلب چا نه څه لړه شو هغه به ازاد ښکارېدله یو مشر روان دی هغه نه چې دی د دې په هکله تپوس هم کوم ته سره وړاندې کومه السلام علیکم کاکاجي ښه یې السلام علیکم کاکاجي یو خبر راته وکړئ اکثر لزم دا مشران دا خبره کوي که نه وایي دې نیر کې او دې باړه کې پخوا به پی پي سیز و که څلورنیز به وایي دا به چې درنه لړه شو دا به په دې کې ښکارېدو به دا به د میانو هم ډکې وي خلکو به پکې لامبل هم وي ښه نو دا نن سبا د دې اوبو څه حالات دی د دې باره کې څه وایي د دې حالات دا دی چې ډېر زیات خراب شوی ټولې د ویڼو اوبه ورته راځي او بس ګنده وي نو دا ویڼه پخوا نه وي یاره پخوا نه وي نو دا اوبو دپاره به یې څه کول چې خلک هغه خبرو باندې نن هم خلک ویڼه دونه اوبه نه وي لکه دا نن سبا بورونه وونه به د پې اوبه به وي او بس یو ډولچه به یې راوښکي هغه به یې ټوله ورځ استعمالولې اوس که یو جام لګي نو مثلا پمپ دی وهې نو چې پوره 3 منه اوبه دې نه اوښکي نو یخې شوي لا نه دي او د دې ګنده اوبو مونږ ته څه نقصان شته نن سبا تاسو ولې نقصان نشته دا سرویس کې نه او چې موږ پکې داسې پورو بغیر پوله نو پکې خارخ هم راباندې خارخ پکې دی که او د دې دپاره کمیټي شته د دې باړې دپاره کمیټي نشته ښه نو دلته دا ګندونه نښتي ما یې که دې کې اوبه زیاتې شو نو دا به خامخا په پول دا کمیټي نشته بس دا دغه شانتي نښلي نو بس که پول د پاسه واوړي یا څوک پرې رالو ازادي کېږي نو بس نو زمیندارو له پکار نه دي چې د دې خیال وساتي نو ازادۍ دا ازادۍ دا ټول بند شي بس ازادۍ زمیندار بیا په لار راته خرابوي ښه لار زمونږ کولاو ده او جی نو بس اوس مونږ ځان نه پازابو ښه چې کله بس راشي بیا بس هغه ټیم ښه مهرباني کاکاجي سلام علیکم دا کاکاجي نه تاسو واورېدل چې په دې کې به هغه وخت چې کومه روپۍ به استعمالېده څلورنیز او داسې کومه روپۍ به چې وه هغه به چې په دې کې لړه شوه نو هغه به ازاده ښکارېده د اوبه دومره صفا وي د اوبه د څکلو وي د اوبو کې به خلکو لامبل دې کې به میانو او دلته ګودرې وي دا پولونه مولونه مخکې نو دلته په دې باړې باندې ځای په ځای چې دی ګودرې وي ګودر هغه ځای ته ویلی شي په کوم ځای کې چې د خلکو ګزرانې ځي راځي پې که نه نو هغه ځای به خلکو ته معلوم په هغې باندې به تله راتله اکثر له دې باړه کې بیا څه ځایونو کې کندې وي نو هغې کې د ډوبېدو چانس زیات وي نو دا هغې وایي چې ځای په ځای به خلکو ګودرې جوړې کړې وي په دې کې به اورېده که نن سبا په دې اوبو کې ته کوشې په دې کې په تا باندې خارخ هم لګي نورې بیماری هم کیدی شي چې تا ته ولګي او غیر چاپېره خلک هم ترې ډېر زیات افیکټډ دي نو موږ له پکار ده چې د دې خبرو خیال وساتو که نه ساتو له تاوان سره به مخ هغه تاوان چې دی هغه به موږ ته رارسي نن سبا که زه تاسو ته ووایم د اوبو کنډیشن ډېر خراب سمیل ترې راځي ډېرې زیاتې ګنده دي اوبه ځای په ځای ورته ګټرې راغورځېدلې دي او بل مین ایشو مین کومه مسله چې دی نو هغه ماته دا ښکاره شوه لکه دا تاسو وګورئ دا ټول ځایونه چې دی بند شوي دي نو چې دا ځایونه بند شوي دي که خدا ناخواسته دلته چېرته اوبه زیاتې شولې نو د هغې په وجې سره به دا ځایونه چې دی بند وي اوبه به بیا په پول باندې اوړي او بیا به چې دی دلته غیر چاپېره خلکو ته دا کوم چې زمیندار دي او دلته کې فصلونه کرلي دي ځمکې دي هغوی ته به دا مسله بیا تر مخه چې هغه سیټ ته به ګزران لاره نه وي د تېرېدو لاره به نه وي فصلونه به خرابېږي نو دا مسلې به چې دی ته پخپله راځي
نو تر څو پورې چې اوبه راوړېدلي نه هغې پورې د دې مسلې حل دی نه راوباسي. نو په دې باندې کمیټه خو ماته پته نشته چې کمیټې پېشته دی خو کوي نو خاص کر د دې خبرو خیال ساتل پکار دي. نور زموږ د خلکو لم دا احتیاط کول پکار دي. بل د اوبو حوالې سره درته وایم نن سبا د اوبو کنډیشن تاسو وګورئ که په دې کې څوک کوش وله نو خارق خو به پې لږي د بیمارېدو چانس ورسره هم دی. فصلونه به دې نه افیکټډ وي. د نهم او د لسم په دې کتابونو کې یو سبق و چې د جنګلاتو خیال به څنګه وساتلی شي د هغې وخت مخنیوی به څنګه وکړی شي چې جنګلات خلک زیات کي او بوټي خلک نه وي. نو داسې به د دې دپاره هم څه طریقه کار وي د هغې دپاره دا طریقې کار و چې میوهدار بوټي دي په دې غیر چاپیره علاقو کې وکرلی شي او زمیندارو ته د شعور ورکړی شي. په دې باندې به داسې څه کمیټیانې څه خلک وو چې دوی سره به کیني او په دې باندې به هغوی سره باتچیت وکړي خبرې به ورته وکړي د دې د فایدې او د نقصانه. کله چې په انسان کې شعور راشي بیا د خبرو خیال ساتي او کله چې میوهدار بوټی ولګولی شي نو که ته چاته وی او که نه د هغې کیر بیا کوي هغه ښه خیال یې ساتي. نو یو خو میوهدار بوټی بل دی ته چې دی مطلب دا پوهه ورکول دي چې دا داسې چلو شي نو دې سره به دا نقصان راشي دا نو چې دا پوهه خلکو ته ورکړی شي بیا دا خبرو چې دی لږ ډېر خیال ساتلی کېږي. نو بس دا زموږ د کلي باړه وه چې نن سبا یې داسې کنډیشن دی ډېر زیاتې څښه اوبه دي او ډیر زیات بد حالت دی ډیر زیات څخه بوی د اوبو نه راځي شاپرې پلاستیکي هر قسمه ګن چې دی دې ته غورځولی کېږي د کمې په وجې سره چې بیا دې کې کبان مبان هغې خو به تمه نه ساتو خیر وي به پکې او لا به ني ما ته پته نشته دی خو لکه دا وګورئ دې پلاستیکو ته دا ټول پول یې داسې بند کړی دی تاسو ته به ښکاري. نو کم از کم چې دا مونږ خیال وساتو. زه به درته دلته یو بله خبره هم کول غواړم. ما سره یو خپل ملګری و نو هغه ته ورور وی چې ته به بار ته ځې بهر ملکونو ته پلي مې راغشتي و چې پلي مې راغشتي و هغه مونږ خوړلو ما ګن غورځولو او هغه ګن لاس کې جمع کولو. نو ما ورته وی چې دا ګن لړه که دا ولې نو هغه ما ته یو ډېره ښکلې خبره وکړه ما ته اوسه پورې یاده ده او د هغې نه اکثر له ابو مونږ ته په دې باندې چې دی خبرې کړي دي که نه نو مونږ د دې خبرې خیال ساتو خو هغه چې دی مطلب داسې نوره پوهه ما ته هم راکړه هغه ما ته دا غرض نو چې دی پوه شي خو لکه څه ناڅه خبرې به چې دی د دې معاشرې نه ته پخپله یې زده کوې ښه خبرې به ترې رالي بدې خبرې به چې دی هغه به پرېږدي هر څه چې دی په ځان باندې تجربه نه کېږي څه خبرې به د نورو خلکو د معاشرې نه د نورو خلکو چې کوم تا ته ښکاري په معاشره کې ښه بده نو د هغې نه به مې زده کوې. نو هغه ملګري ما ته ویله چې سبا بله ورځ به زه به لاړ شم بار ته نو چې زه بار ته لاړ شم هلته چې زه ګن غورځوم نو ما باندې به جرمانه لګي او زه به د دې چې دی په مطلب باري جرمانه چې دی ادا کوم که چېرې هلته ما ګن وغورځولو نو چې زه هلته ګن نه غورځوم نو ولې نه چې زه خپل ملک سره وفاداري وکړم او زه دلته هم ګن نه غورځوم خبره زما ډېره زیاته خوښه شوه او وړه ته میکو شوې اوسه پورې راته یاده ده او انشاءالله ټول عمر به راته یادوي او د دې خبرو به زه خیال ساتم. اکثر له ماشومان هم چې دی د خپل مشرانو ته ګوري او دوی نه کارونه زده کوي په ویلو باندې هغوی دا نه خبرې نه زده کوي څومره چې په کتو باندې زده کوي نو د هغوی یو مشر چې ښه کارونه کوي نو خامخا 3-4 ماشومان به ترې زده کوي نو هر ماشوم سره بېله بېله فیملی وي نو دا شعور چې دی د معاشره کې داسې راځي نو بالکل ښه کارونه چې مونږ وکړو زده کړو خلکو ته پوهه ورکړو او چې ته یو ښه کار کوې هغه اکثر له خلک چې دی معاشره کې نوټ کوي تا ته پته نه وي ته وایې چې بس دوی باندې څوک پروا نه کوي خلک چې دی خامخا دا خبرې نوټ کوي. نو بس دا قسمه خبرې مې تاسو ته کول غوښتله او دا دې باره کې مې ورته وی چې مشرانو به زموږ وي چې د اوبه ډېرې زیاتې پاکې وي نو دا خبره مې په ذهن کې وه. اوس درته دا خبره کول غواړم چې د کلي د علاقې هر مشر او کشر دا ویډیو ګوري نو څه داسې لایحې عمل پکار دی څه داسې طریقې کار پکار دی چې دا مسلې ورسره لږې لږې ډېرې نه لږې لږې حل کړی شي ځکه چې دا غم به مونږ کوو او سړی دی دا نه وایي چې زما ځمکه هلته نشته دی او زموږ په دې نه اوبه نشته دی نه دا زموږ د ټولې علاقې مسله ده نو په دې باندې غور و فکر پکار دی دې ته سوچ پکار دی چې دا مسلې حل کړی شي ولې مونږ به تاوان سره مخ یو دا مسلې به مونږ ته راوچتېږي بیا به مونږ چې دی د دې ازاله کوو کم تاوان چې وشي د هغې ازاله به کوو او خلکو ته چې دا شعور ورکړی شي چې دا ګندونه مندونه دی خوا د باړو نیرونو ولو ته دې نه راولي ځکه بیا ډېرې غټې غټې مسلې چې دی دې سره جوړې شي او لښتي نیرونه او داسې باړې ماړې
او دریاګانې چې دی هغه بیا بندې شي. لکه دا تاسو وګورئ زنده مثال یې دا دی، تاسو به وایئ چې دې سره څه نه کېږي، خو بیا داسې دا ځایونه چې دی ځای په ځای بندې وي او خلکو چې دی مسلو سره ورمخي. نو بس دا ویډیو مې دا سره شیر کول غوښتل. دوستان امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي وي لایک یې کوئ، کمنټ هم پرې وکړئ، خپل رای ضرور شیر کړئ او مخکې داسې خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغه هم وګوري او د دې خبرو مخنیوی وشي، د دې خبرو خیال وساتلی شي. اوس درنه په دې ویډیو کې اجازت غواړم. انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوي او ښکلي ویډیو کې تاسو سره مخامخ کېږم. د لوی الله په امان.